او الله جل شانو چې تمام مخلوقاتو رب دې هغه ډېر برکت والی دی. دا خبره مخکې ذکر شوې وه د الله جل شانو قدرت او د الله عظمت د الله لوی الله ذکر کړی وه. بیا هغې نه پس وفرمایل چې دونه لوی ذات دی نو د هغه نه دعا غواړئ او دعا تې په پټه غواړئ او په عاجزۍ تې غواړئ او الله رابلئ لږ په یره کې او لږ په تمه سره هم داسې وه. اوس الله جل شانو بیا خپل هغه د قدرت هغې نه خو ته راځي د دې دپاره چې د الله جل شانو مزید تعارف وشي. څه وشي؟ مزید تعارف. یاد ساتئ الله جل شانو دوه خبرې ډېرې ناشنا ذکر کوي په قرآن کې، دونه په تاکید سره او دونه په مضبوطوالي سره او دومره په زورنې سره یوه خبر هم الله په قرآن کې نه ذکر کړي کومه چې الله جل شانو دوه خبرې ذکر کړي. لومبۍ خبره د الله جل شانو د کتاب حقانیت، د قرآن مجید حقانیت چې دا حق کتاب دی، په دې ډېر ناشنا ناشنا قسمونه خوري الله جل شانو. او دویم الله جل شانو باس بعد الموت، د مرګ نه پس چې کوم ژوند دی آخرت، د هغې تذکره الله جل شانو داسې کوي چې داسې د یو څیز تذکره هم نه کوي. ځکه وګورئ د لاریب ټکې لاریب چې هغه د شک دپاره ذهني تردد دپاره د ټول نه معمولي لفظ و، هغه الله جل شانو صرف په دوو ځایونو کې ذکر کړی. یو د آخرت دپاره د قیامت دپاره ان الساعة آتیة لا ریب فیها، ان الساعة آتیة لا ریب فیها، هلته هم ریب ذکر شوی. او دویم ذالک الکتاب لا ریب فیه، دوه الفاظ صرف دې دوو ځایونو کې ذکر شوي. قرآن مجید ډېر ځایونو کې تقریبا 14 ځایونو کې دا لفظ ذکر شوی. څو ځایونو کې؟ 14 کې. خو چې چېرته هم ذکر شوی د کومو خبرو دپاره؟ دوو دپاره، یا د قرآن دپاره یا د آخرت دپاره، د باس بعد الموت، د مرګ نه پس راژوندي کېدل. نو الله جل شانو به دلته نانی آیتونو مبارکو کې د الله جل شانو چې کوم قدرتونه دي هغه به ذکر کړي او د مثال په طور، څه په طور؟ مثال په طور. مثال کومه خبره به مونږ ته ښیي الله جل شانو چې د مرګ نه پس په تاسو زه راژوندي کوم، هغه پکې ښیي په منځ کې داسې الله جل شانو. او بیا ورپسې فوراً الله جل شانو بطور مثال یو خبره ذکر کوي چې دا قرآن مجید چې نازلیږي دا په چا چا باندې څنګه څنګه اثر کوي. نو یو مثال به ولې پیش کړي الله جل شانو. نو آخرت خبره ذکر کوي باز بعد الموت، او فوراً پسې چا خبره ذکر کوي؟ د قرآن مجید، د هغې د حقانیت، د هغې د فایدې، د هغې د منفعت، دا خبرې به الله ذکر کوي. نو الله جل شانو فرمایي وهو الذي، الله هغه ذات ته یرسل الریاح چې بادونه لیږي، یرسل الریاح هواګانې لیږي. دا هواګانې الله جل شانو ولیږي د څه دپاره؟ بشرا بین یدی رحمتې، دا هواګانې خلکو له د الله د رحمت زیری ورکوي. د الله رحمت څه شی دی؟ باران دی. څه شی دی؟ باران دی. الله دې وایي خپل رحمت راوورئ، هلکه وایي دې خواشه سیډ ته چې د الله په رحمت په دې خپې راشي. هغه قسم یاده ده که نه؟ یو مولي صاحب ډېر هوښیار و چېرته، نو یو سړی چې ته باران نه منډې واخلي نو هغه ته یې څه کوي لکه د الله رحمت ورېږي ته ترې منډې، نو هغه غریب ډېر کچه شو. بله اوس مولي صاحب د هغې نه منډې والي. هلکه مولي صاحب تا خبره ده چې دا رحمت دی، قمقله ته په دې نه پوهېږي د الله رحمت مې د خپو لاندې راځي. د الله رحمت مې د خپو لاندې راځي. نو باران صحیح د الله رحمت. نو الذي الله هغه ذات یرسل الریاح چې بادونه لیږي، هواګانې لیږي، بشرن زیری ورکوونکي بین یدی رحمتې، د هغې مخې ته صحیح د الله رحمتي. حتی دا هواګانې هغې پورې چلیږي اذا اقلت سحابا ثقالا، چې کله دا هواګانې ډېرې درنې وریځې هغه راجمع کړي، چوتې کړي. درنې وریځې څوک چوتوي؟ دا د هواګانې چوتوي. څوک چوتوي؟ هواګانې. هواګانې چا چلولي؟ الله. هواګانې الله چلولي او دغې هواګانو درنې وریځې چوتې کړي. داسې ده. بیا الله جل شانو فرمایي سقناه لبلد میت، بیا مونږ دا وریځ هغې ځای ته راکاږو او هغې ځای ته یې بوځو کوم ځای کې چې د باران ضرورت وي. نو سقناه مونږ بوځو دا وریځې لبلدن داسې علاقې ته میتن چې هغه مړی د هغې ځمکه صحیح مړی، مطلب دا دی مړه کمه ځمکه وي چې هغې باندې باران نه کېږي او فصل پکې نه ټوکېدلی. خیال هم دی چې فصل یې نه ټوکولی او باران پکې نه شي، دا ځمکه صحیح مړه ځمکه وي.
الله جل شانو فرمای دغه وریځ هلته بوځمه. بیا الله جل شانو فرمای دې نه پس څه کومه فانزلنا به الماء، د دغې وریځو په ذریعه سره وریځ یې ودرومه په ځای باندې، بیا د دغې نه څه راورومه اوبه راوروم. فانزلنا بیا راوروم به د دې وریځو په ذریعه سره الماء اوبه. بیا الله فرمای فاخرجنا به من كل الثمرات، د دغې اوبو په ذریعه سره بیا زه قسم قسم میوې راټوکوم. څه راټوکوم؟ میوې او فصلونه راټوکومه. الله جل شانو فرمای لږ خو سوچ وکړه دې خبرې ته که نه، چې الله جل شانه ژوند مړه ځمکه را ژوندی کړه، تا نشي ژوندی کولی. کذلک هم دغه رنګې نخرج الموتى، مونږ به راوباسو مړي د قیامت په ورځ باندې. کذلک هم دغه رنګې نخرج، مونږ به راوباسو الموتى مړي لعلکم تذکرون، د دې دپاره تاسو اوس لږ نصیحت والی. الله جل شانو فرمایي د دې آیتونو مبارکو کې یو څو خبرې ډېرې اهمې. لومبیا الله فرمایل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الله هواګانې وچلی، دا هواګانې د دې دپاره چې وریځې په مخه والي، او دا هوا چې راشي نو خلکو ته پیغام او زیری د څه واورئ؟ باران، چې د الله رحمت. کم چې صاحبان د موسمیات څه دي؟ صاحبان د موسمیاتو دي، هغوی وایي راتلونکي شواروز کې به په بټخیله کې، په سوات کې، په منګوره کې، په درګۍ کې، په ملګڼ کې، په شیرګړ کې د باران څه دی؟ امکان دی. څه خلک راپاسې د هغوی شرک یې وکړو. څه وکړو؟ شرک یې وکړو. هغوی له الله جل شانو علم ورکړی چې د هواګانو د رخ د وجې نه څه معلوموي؟ یو تجربې ده، بس یو څیز معلومیږي. خیال هم دی. او الله جل شانو د هغې تعلیم ورکو دلته. الله جل شانو هواګانې لیږي، او دا هواګانې دا خلکو له زیری ورکوي د څه شي؟ د باران. موسمیاتو والا په هغې عمل وکړو، خلکو به د شرک فتوې ولګولې. غلطه کوو که ټیک کوو؟ غلطه کوو. هر څه ته شرک مه وایې ښه. خیال هم دی. هغه تجربه ده. څنګه چې ډاکټر تا ته وایي جی زما په دې ځای درد دی، په دې ځای دې ورسره درد شته؟ نه جي په دې ځای هم نشته، په دې ځای هم نشته. ښه ستا په معده کې ماته السر ښکاري، ستا د معدې السر دی، زخم دی ستا په معده کې، تاله دوایي درکړي. نو ډاکټر مشرک دی که تا پې عمل وکړه ته مشرک یې؟ نه نه نه، ته مشرک یې، نه ډاکټر مشرک. هغه د خپلې تجربې مطابق تا ته یو خبره وکړه، هغه دا نه دي ویلي چې زه عالم الغیب یم. دغه شان موسمیاتو والا حضرات هم وایي ښه، نو چېرته په چا د شرک فتوې ونه لګوي ښه، چې دا عقیده خرابه شوې او دې څه وایي چې راتلونکي شواروز کې به د باران امکان دی. خیال هم دی دې خبرې ته. دا د تجربې خبرې دي که څه نشته. الله جل شانو دې آیت مبارکه کې د دې خبرې نشاندهي کوي. هو الذي، الله هغه ذات دی یرسل الریاح چې بادونه لیږي، بشرن زیری ورکوونکې بین یدی د هغې مخې ته رحمته د الله رحمت. الله جل شانو بیا څه کوي؟ دغه بادونه چې دي دا د کم وریځې دي، وریځې دا د اوبو نه ډکي، دا مخې ته، شاته، ښی طرف ته، ګس طرف ته، د هر طرفه دا باد تاوي بره په دې هوا کې. تیزې هواګانې. کمې هواګانې؟ تیزې هواګانې. د تیزو هواګانو فایده دا ده چې دا وریځ ښکته نه راغورځېږي. دا وریځ ښکته نه، په دې وریځو کې په ټنونو، په زرګونو ټنه، په لکونو، په کروڑونو ټنه اوبه دي، او په هوا باندې اوبه ولاړې دي. دا الله جل شانه بادونه چلولي دي، او دا یې څه کړي؟ د ځمکې او د اسمان په منځ کې دا یې ودرولي. لاندې باندې خو شیټ خو ورته نشته که نه، شیټ ورته نشته، سجالې ورته نه دی خور کړی. دا الله حکم دی چې الله جل شانه بادونه چلولي دي، او دا تاوی بره د ځمکې او د اسمان په منځ کې، او دونه درنې اوبه هغې په هوا ټینګې کړي دي، او بیا د هغې نه لږې لږې ضرورت مطابق الله جل شانو کړي. الله جل شانو په دې کې ډېر یو ساینسي ډېر لوی بحث دی، خو زه نه یې کوو ښه، صحیح ده. نو حتی تر دې پورې دا وریځې رواني، دا هواګانې رواني، اقلت چې دا هواګانې ډېر په اسانۍ اوچتې کي. اقلت اصل کې چوتولو ته حمل وایي. څه ورته وایي؟ حمل. الله هغه لفظ نه دی ذکر کړی، الله د اقلت لفظ ذکر کړو. قلیل څه ته وایي؟ لږو ته. الله جل شانو فرمایي داسې تیز بادونه وچلومه که نه، داسې تیزې هواګانې وچلومه چې دا وریځ چوتولو ته هېڅ څه نه ښکاري، دا ورته ډېر معمولي څه ښکاري. څه ښکاري؟ او ځکه مفسرینو حضرات یو خبره ذکر کړې ده ډېره عجیبه، وایي کله چې الله جل شانو عادیان او سمودیان 150 گز خلک وو چوت چوت، سو 150 گز، پلنواله 75 گز، څومره؟ 75 گز. د مرګ نه علاوه هغې ته هېڅ بلا او هېڅ بیمارۍ څه نه وي، هېڅ ورته نه وي.
الله جل شانو چوت کړه هغه او د هغې سرونه وډکول او ټوکلې ټوکلې کړه ختم کأنهم اعجاز نخل خاویه الله جل شانو د کجورو د سټو په شانو غورځول الله جل شانو ته آواز وکړو بیا فهل ترى لهم من باقیه څوک شته مخې له راشي څوک شته تاسو د مفسرین حضرات فرمایي الله جل شانو دا کم طوفان چې په دغه وخت را لېږلی و دا د الله څومره طاقت و وایي څومره چې د ګوتمې دا غمې نه غمې دا کم سوري کې چې دا غمې پروت دی دې برابر الله طوفان را لېږلی و دې برابر الله طوفان را لېږلی و نو که لږی یې پسې واکړو نو بیا به صحیح ما ورته ورته سخت کارو چې 150 ګز سړی چوتې سر جدا او دړ جدا دا شپږ فوټه چې دا برید تاوی چې زم سیمه او الله پکې چا راوستی او پیغمبر پکې چا راوستی چې دا خبرې کوي نو د څه حیثیت خیال هم دی نو حتی دا بادونه الله جل شانو چلی اذا اقلت چې ډېر په اسانۍ دا بادونه چوت کی اقلت په لږ شان طاقت سره چوت کی دا په لږ شان طاقت سره صحابا داسې ورید ثقالا چې هغه درني صحیح ثقالا یا الله فرمایي سقناه لبلد میت بیا دې ته مونږ حکم وکړو هغې طرف ته دا وریځې راولو چې کوم ځای کې د باران ضرورت وي چې مړه ځمکه وي فانزلنا به الماء بیا مونږ اوبه نازلې کړو هغه راوبرو فاخرجنا به من کل الثمرات او د دې اوبو په ذریعه سره بیا میوې راوټوکو کذلک نخرج الموتى الله فرمایي دقه شان به مړي راژوندي کوم سب راژوندي کوم مړي به راژوندي کوم الله جل شانو عجیبه شانتې تذکره فرمایي دا بوټي الله جل شانو راټوکوي د څه په ذریعه سره د اوبو په ذریعه سره لاندې ځمکه نه د باندې نه اوبه دي خیال دی د وریځو سیسټم یې ولا وچلو هواګانو سیسټم یې ولا وچلو داسې نه شپه کېدی چې الله جل شانو فورا ځمکې ته ویلي راوټوکېږه راټوکېدلی دا ولې الله جل شانو دا دونه سیسټم دا برابر کو الله جل شانو ما او تا ته دا خبره ښیي چې لکه مسلمانه الله جل شانو تعالی زرغونیم پیدا کړل او د هغې اسباب هم د خو د زمیندار کاکا اوبه به استعمالې اوبه خورې به کې الله جل شانو داسې فصلونه هم پیدا کړه او د هغې فصل د هغې د چلولو د هغې د غټولو د هغې د خیال ساتلو دپاره اسباب هم پیدا کړه آلات هم پیدا کړه او دی راته وښوده د دنیا دارالاسباب څه دی ګینې الله جل شانو کن فیکون ذات ته اوس پې ویلي چې کن شا اوس هر څه به راټوکېدلي وو ښه دونه زور نه لي زمونږ کارونه زور لي خیال هم دی دویمه خبره الله جل شانه كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون دا خبر هم ضروري دی او ټایم هم کم دی دې سره به څه کوو دا ښه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه اوس چې الله جل شانه باران راووری دوه قسمه ځمکې یو هغه ځمکه وي چې هغې باندې باران راوورېږي نو بهترینه زرغونه وکړي که نه داسې نه ده او یو هغه وي چې بېکاره ځمکه وي مونږ یو زمانه کې په ساینس کې ویلي په دریم جماعت کې چې د خاورې څو قسمونه دي دا سینډي سایل دی او دا ویټ سایل دی او دا لوم دی او ټول نه بهترینه خاوره زمیندار آکا ورته څه وایي لوم ورته وایي نه الله جل شانو فرمایي انګریزی کې ورته وایي څه کې انګریزی کې دوه قسمه ځمکې دي یو هغه چې په هغې باندې زرغونه راخېږي خو ډېره لږه یي پرې یو هغه چې اثره پرې راونخېږي او یو هغه چې په هغې بهترینه زرغونه هغه راوخېږي الله جل شانو ډېر غټ مثال ما ورته ښیي څه مثال الله جل شانو فرمایل باران د کوم طرف راورېږي د اسمان نه په کوم ځای را پرېوځي په ځمکه د هغې نه د فایدې څیزونه راخېږي څه سبزیانې راخېږي فروټ راخېږي ونې راخېږي بوټي راخېږي ګیاګانې راخېږي دا راخېږي الله جل شانو فرمایي دغه د قرآن مثال دی قرآن راغلی د کوم ځای نه دی د بره نه راغلی دی په کوم ځای راغلی دی په زړه وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین کوم ځای ته نازل کړی زړه ته نازل کړی دا قرآن چې په کومو زړونو باندې ولګي نو ځینې زړونه هغه د منافقتي په هغې باندې بد لګي څه پکې بد پې لګي څنګه چې په ځمکه باران وشي هغه څه نه زرغونې بېکاره ځمکې دغه شان قرآن چې په ځینو زړونو باندې ولګي نو هغې کې څه کوي بلکل اثر پې ونه کړي ځینې هغې چې لږ شان اثر پې وکړي او ځینې هغې چې ډېر زیات اثر پې وکړي هغه د هغه روحانیت ډېر زیات مضبوط وي او د الله جل شانو سره تعلق وي نو په هغه باندې ښه لګي اوس دا یو تله ده او میزان دی او الله جل شانو ما ورته ته آینه ښیي چې په تا باندې دا قرآن څونه ښه لګي په تاسو کې هم ناځي که نه ډېر چت چت خلک به د کې ناستي هغه به وایي چې بیا یې کړه تا اچولې ده ناوخته یې کو
نا وخت ہے کو بد پہ لگی کہ نہ لگی مولا تقریر پہ بد لگی سر اب منز لے جانا رہا رسے بس قصہ ختمہ بس یو رسم دے بس پورا کئی قصہ ختم ادائی اللہ جل شانو پر میں قرآن مجید دا خو شیشہ دا خلکو دا خیم آئینہ شیشہ مطلب آئینہ دا سڑی دا بکی ځان ښکاري هر سړي ته پکې نو البلد الطیب الله جل شانو مثال لا غزمکه درکو البلد هغه ځمکه الطیب چې پاکه ده یخرج نباته باذن ربه دا الله په حکم سره هغه ډېره زیاته زرغونه راټوکوي هغه بوټي راټوکوي قسم قسم د فایدې څیزونه راټوکوي والذي خبث هغه ځمکه چې خبیثه ځمکه ده الله دا خبیث انسان او د هغه د زړه مثال ورکوي لا یخرج الا نکدا په هغې بس اول سره راخیږي نه که راخیږي سقا بوټي پرې راخیږي څه پرې راخیږي سقا بوټي پرې راخیږي کذلک نصرف الآیات الله جل شانو فرمایي دا زما انداز د مختلفو طریقو سره تاسو ته قرآن ښیم کذلک هم دغه رنګې نصرف الآیات مونږ تاسو ته اړو راړو ایتونه مبارکه خپل د قدرت نښې لقوم خدای خلکو دپاره یشکرون چې د الله جل شانو شکریا ادا کوي دا دونه غټ لفظ الله جل شانو ذکر کړی دی دا ځان له یوه ګنټه تشریح غواړي خو زه بیا به ووایو ربکم تضرعا وخفیه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم خبرم کم ځای پورې کړې وه دعا خبره وه که نه دعا د هغې تذکرم کوله دعا کول په هر وخت کې دا مستحب طریقه ده څه مستحب په دعا باندې ثواب ملاویږي په نه کولو کې ګناه نشته خو چې کم سړی د دې څیز پروا نه ساتي او یو سیټ کوي او اګنور کوي نظر انداز کوي د هغه لپاره بیا دعا کول واجب دي څه دي واجب هسې عام حالاتو کې دا مستحب د ثواب پې ملاویږي په دعا باندې خو که یو سړی نظر انداز کوي نو بیا انسان باندې دا دعا څه ده واجب ده دا به خامخا ځکه قرآن مجید کې الله جل شانه دعا ته عجزي ویلې څه عجزي او نه کولو ته تکبر ویلې او تکبر سزا یې ذکر کړې جهنم څه جهنم الله جل شانه فرمایي چې ادعوني تاسو زمانه دعا غواړئ استجب لکم زه به ستاسو دعا قبلوم بیا الله ورپسې فرمایي چې ان الذین بېشکه هغه خلک یستکبرون عن عبادتي چې زما د عبادت نه مخ اړوي او ځان ورته لوی ښکاري دعا خو عبادت دی که ان الذین بېشکه هغه خلک یستکبرون عن عبادتي چې زما د دعا نه مخ اړوي سیدخلون جهنم داخرین دی به جهنم ته زر دی چې داخل بشي او پړ مخې الټا ذلیل او رسوا نو دومره سخت وعید خو په واجبو باندې کیدی شي سره په مستحب نشي کیدی دا په هغه وخت کې چې انسان کې کله بس پروا نه کوي چې په دعا سره دعا پکې چا راوستي نو بیا واجب ده او عام حالاتو کې څه ده مستحب اسانه دا خو یوه خبره کم وخت دعا هغه پکار ده شریعت کې دی اسم معنات نشته هر وخت چې هغه د دعا مناسب زی انسان له پکار چې دعا پکې وکړي او دعا پکې وغواړي ضروري نه ده چې خامخا د ورسره لاس چوت کړي بعضې دعاګانې داسې چې خلک هغې کې لاس چوتوي بعضو کې نه چوتوي نور دعا په هیڅ وخت کې د هغې ممانعات نشته د هغې سمنه په شریعت کې نشته ګورې نه واشروم د دعا ځای نه دی او شریعت هغې کې ویلي چې ورننوځي ته به سوی دعا به غواړي که نه داسې نه ده حالانکې په کار خو دا و چې دا ځای ګنده دی دلته مه کوه او بیا هم سړی محتاج دی چونکې دعا ته انسان ډېر زیات او د دعا په هیڅ وخت کې ممانعات نشته ځکه واشروم ته ورځي نه شریعت ورته څه ویلي چې داسې وایه چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث خدای د ګندګو نه مې وساتي دا دعا ده که نه ده دا دعا ده که روټۍ ته کیني د خوراک وخت بل سره طرفونو ته متوجه کېدل یو څه بل څه شریعت ته دې حوصله افزایي نه کوي خو دقه وخت کې شریعت مونږ ته څه وایي چې شروع که بسم الله وبرکت الله یوه الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین داسې راته وایي خیال هم دی که په بازار کې ګرځو هم راته د دعا وایي که جومات ته راځو هم راته د دعا وایي که جومات نه وضو هم راته د دعا وایي په هر ځای کې د دې لپاره چې بنده انتهایي الله جل شانو ته محتاج دی او دعا نه غوښتل دا تکبر دی دعا نه غوښتل نظر انداز کول لا تکبر دی
نو تاسو ته ما څنګه شروع کې دا خبره ذکر کړه چې په هیڅ وخت کې ممانعت نشته د دعا نه. هر وخت کې ته دعا غوښتی شي. پته لګي دا کومه خبره او فارموله چې ته موي د دې نه پته لګي معلومیږي چې که د فرض مونځ نه پس کې هم ټیک ته، که د سنتو نه پس کې هم ټیک ته، که د نفلو نه پس کې هم ټیک ته، که لاس ورسره چوتی هم ټیک ته، که لاس ورسره نه چوتی هم ټیک ته، که په جمع کې هم ټیک ته او که ځان لیکې هم صحیح ده. څه نقصان پکې نشته. اسانه شوه که ګرانه؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ تقریبا تمام محدثینو دا روایت نقل کړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ ته فرمایل چې اے معاذ زما ستا سره ډېر زیات محبت څه دی؟ ډېر محبت مې سره. یا معاذ والله انی لاحبک، زما د په الله قسم ستا سره ډېر محبت کوم. نبی علیہ السلام ته فرمایل فلا تدع دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ته د هر مونځ نه پس دا وایا چې اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعا غواړه د هر مونځ نه پس دبر كل صلاة، هر مانځه په سوایا دا وایا چې اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خیال هم دی خبر دا خو یو خبر نو هر مونځ پکې راغی. څه پکې راغله؟ هر مونځ پکې راغی. پته لګي چې دعا هغه په هر وخت کې ته کولی شي. د هر مونځ نه پسې کولی شي. ممانعت په دې کې نشته. ښه خبره او غوره خبره هم دا ده چې مونځ مکمل ختم شي هغې پسې دعا پکار ده. ځکه هر عبادت د هغې په ختمېدو باندې به تاسو ته په شریعت کې مثالونه میلاویږي چې دعا غوښتې د پیغمبرانو او صحابه کرام. وګوره حضرت ابراهیم علیه السلام د عبادت نه فارغ شو، بیت الله شریف جوړ کو. چې کله ختم شو سر ته ورسېدو ابراهیم علیه السلام وفرمیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدای دا خانه کعبه م جوړه کړه ستا عبادت او ستا حکم او خدای اوس دا ته زموږ نه قبول کړي. نو دعا څه ټایم کې پکار ده؟ ښه خبره دا ده تاسو ته مو چې کېږي هر ټایم، او ښه خبره دا ده چې انسان د عبادت نه فارغ شي او اخره کې بیا څه وکړي؟ دعا وکړي. نو بیا دعا عامه ده که هغه ته په جمع سره کې که ځان لګې ستا خوښه ده. کلاس پکې چوتی که نه چوتی پکې بعضې احادیث مبارکو کې راځي نبي علیه السلام لاس چوت کړي دي او بعض دعاګانې داسې وایي چې نبي علیه السلام لاس نه دي چوت کړي. اوس واشروم ته څوک ځي اللهم اني اعوذ بک من الخبث والخبائث، واشروم ته څوک لاس نه چوتی، هلته لاس چوتېدل هغه نه دي راغلي. او چې د منځونو نه پس دي نو احادیثو مبارکو مطالعو کې نبي علیه الصلوۃ والسلام مبارک لاسونه چوت کړي دي په هغه دعاګانو. د استسقا دعا ده، باران د پاره دعا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لاسونه چوت کړي. صحابي فرمای چې دومره لاسونه مبارک هغه چوت کړه چې موږ د نبی علیہ السلام د ترخونو سپینواله ولیدو. دونه لاسونه چوت کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. خیال هم دی خبره. په دغه هم پې کولی شي، په جمع سره هم کولی شي او ځان له هم کولی شي. که د قرآن مجید ځان له دعا کې اوسه مسله نشته، مسله د جمع دی جوړه کړې چې په جمع سره دعا کول څنګه دي. نو په هغې باندې د قرآن مجید آیتونه موجود دي او احادیث مبارکه په موجود دي. لږ قرآن مجید ته وګورئ که نه څومره دعاګانې چې په قرآن کې راغلي دي که نه څومره دعاګانې ټول د جمع الفاظ دي. د څه؟ د جمع. ربنا ظلمنا، ای زمونږ ربه، د ربي ای زما ربه. څه ویلي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل ربنا ولا تحملنا ما لا. دا ټول د جمع صيغې دي. څه؟ د دې نه پته لګي څونه دعاګانې په قرآن مجید کې اکثر راغلي هغه د څه دي؟ د جمع دي. ډېرې کمې دعاګانې راغلي چې هغه انفرادي دي په قرآن کې. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دا اوس ګوره انفرادي دعا. نو انفرادي هم راغلي قرآن مجید کې، اجتماعي هم راغلي قرآن مجید کې. خیال هم دی. راشه حدیث مبارک حدیث مې ته د معاذ ابن جبل وي، دغه ته وګوره انفرادي دعا. معاذ ابن جبل ته وایي د هر مونځ نه پس دا وایه چې اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دا چاته وایي؟ حضرت معاذ ابن جبل ته وایي. او پرون مې ته یو حدیث پیش کړو په کنز العمال کې په لومبي جلد کې په 177 صفحه باندې. خیال هم دی خبره. بخاری کې هم دغه روایت چې حضرت حبیب ابن سلمہ الفهری رضی الله تعالی عنہ د باره کې به صحابو کې راځي چې دا مستجاب الدعوات دعاګانې به قبلې دي. څه به قبلې ده؟ دعاګانې به قبلې دي. او چې سخته وه پرې راغله خلک به راجم کړه او دعا به یې غوښته. چا ورته وي داسې کې په جمع باندې دعا خلک ته ولې راجمع کړه دعا دپاره، خلکو ته دې اواز ولې وکړه دعا دپاره. حضرت حبیب ابن سلمہ
الفهري رضی الله تعالی عنہ هغه څه فرمایل چې ما د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې لا یجتمع ملأ چرتم یو قوم نه راجمع کیږي فیدعو بعضهم چې بعضې پکې دعا غواړي و یؤمن بعضهم او بعضې پې آمین وایي الا اجابهم الله الله دغه دعا قبلوي چرتم یو قوم نه راجمع کیږي پته لګي چې هر ټایم کې یو قوم راجمع شي که هغه د فرضو نه پسې او که د سنتو نه پسې او که د مستحبو نه پسې او که عبادت یې کړی او که نه یې کړی خو هر وخت کې د خلکو دپاره دا خبره درسته ده چې هغې الله جل شانه نه په جمع باندې دعا وغواړي د جمع دا دعا الله جل شانه زیاته قبلوي لا یجتمع چرته هم نه راجمع کېږي ملأ یو قوم فیدعو بعضهم چې بعضې پکې دعا غواړي ویؤمن بعضهم او بعضې پې آمین وایي الا اجابهم الله الله دغه دعا قبلوي خیال مو نه دی د مانځه کې مونږ څنګه ولاړ یو او امام صاحب وایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دعا ده که نه اهدنا الصراط المستقیم دعا ده خدای نیغه لار راته وښیه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ګمراه د غلطو خلکو لار راته مه ښایه مونږ ټول پسې څه ووایو امین څه پسې ووایو امام صاحب څه وایي ولا الضالین مونږ پسې څه وایو امین په جمع دعا ده بله خبر راځو دی چې دعا یو پیره پکار ده دوه پیرې پکار ده درې پیرې پکار ده څنګه چې د هغې په وخت کې څه خصوصیت نشته چې په کم وخت کې کول پکار دي او په کم وخت کې نه دي کول پکار دغه شان په دې کې هم څه قباحت نشته شران کې یو پیرې کې که دوه پیرې کې که درې پیرې کې ستا خوښه ده خیال لرې خبرې ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه دغه ته تللی و که نه جنت البقیع ته تللی و ډېر مشهور روایت دی تاسو ته بار بار وایم حدیث شریف دی نبی علیه صلات وسلام پټ راووتو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه د شپې لاړو جنت البقیع ته او جنت البقیع کې نبی علیه صلات حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها فرمایي زه پسې پټه پټه لاړم مسلم شریف کې روایت دی او ما وکته نبی علیه السلام چې چېرته تللی هغه جنت البقیع کې مقبره کې و او نبی علیه صلات وسلام لاسونه چوت کړي په ولاړه یې دعا غوښته په څه په ولاړه او درې پیرې لاسونه یې څه درې پیرې په مخ راښکل امام نووي رحمت الله علیه دې حدیث لاندې لیکلی دي چې دې نه معلومیږي چې دعا درې پیرې کول زیات بهتر دي او مستحب دي وګوره شرح د مسلم امام مسلم رحمت الله علیه روایت نقل کړی دا واقعه لاندې بس امام نووي رحمت الله علیه دغه شانتي لیکي نو څه نقصان پکې نشته ښه الله جل شانه فرمایي چې ادعوا ربکم تاسو رابلئ دعا غواړئ د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ وخفیة او څه په پټه د دعا دپاره څلور آداب ذکر کړي دي علما کرام څو څلور آداب مولانا زکریا رحمت الله علیه ذکر کړي چې الدعاء على اربعه انحاء دعا څلور قسم دي څو څلور دعا رغبه ورهبه وتضرع وابتهال دعا هغه چې د عاجزۍ ده تضرع عاجزي به هم پکې دعا رغبه رغبت پی پکې شوق پی پکې ورهبه لږ یره به هم پکې اس پتن لګي الله قبول نه کړي عاجزي به یې پکې او و ابتهال اما الابتهال فان تمد یدیک جميعا ابتهال دا مطلب چې لاسونه پوره چوت کې الله جل شانه څه چوت کې پوره چوت کې دا دعا آداب دي ښه دعا الله جل شانه چرته هم نه رد کې ابو داود شریف کی روایت ته حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه فرمای څوک فرمای الله جل شانه فرمای کله چې ما بنده لاسونه ماته چوت کې مال حیا راځي چې لاسونه ول واپس کو کله بنده ماته لاس وتی کله ماته بنده لاس وتی زاغه لاسونه نشم واپس کولی الله فرمایي ماله ته حیا راځي روایت ابو داود شریف پیش کو خیال دی خبر ته مشرق اخبار نه دی مشرق اخبار نه دی اوس وی دعا دې ټایم کې کوه دې ټایم کې مکه الله فرمایي چرته چې ماته لاسونه چوته زه لاسونه نه واپس کوم لاسونه نه واپس کوم هذا بس بگذار سبا بحث بنور سبا وکن